د پاکستان لخوا د پوهنتونونو ته د نجونو جذب او د طالب فعالانو غبرګونونه. سلام، وخت بخیر. پام وکئ د نن ورځې تازه خبر ته. د پاکستان لخوا د علامه اقبال سکالرشپونو له لارې پوهنتونونو ته د نجونو جذب په اړه بیلابیل غبرګونونه څرګند شوي دي. د طالبانو منتقدین د دغه وضعیت رامنځته کېدل د ملا هبت الله د هغه سټراټیژیک پلان پر اساس بولي چې په کور دننه د حرام ګناه او مباح په نوم پر افغان نجونو د زده کړو بندولو له لارې هغوی د پاکستان په شکمنو شرایطو کې زده کړو ته مجبور کړي دي. خو طالب فعالانو بیا پر هغو کورنیو لعنت ویلي چې نجونې یې پاکستان ته د زده کړو لپاره استوي. د طالبانو یو مبلغ مولوي اصغر د ایکس په یو سپیس کې د وینا پر مهال پر دغو کورنیو چې نجونې یې د زده کړو لپاره پاکستان ته استولي دي د لعنت ټکی وکاروه. بل طالب مبلغ مبین بیا لیکلي د دغه خبر له لوستلو چې مړ وای ښه به و، او په کور دننه د نجونو پر زده کړو د بندیز له وجې د شرم احساس کوم. د نجونو د تعلیم مخالفینو هغه ارمان پوره شو د کوم لپاره چې نجونې په کور دننه له تعلیم منع کړي دي. یو لوی شیطان ته یې خپل لوڼې په لومو کې ورغورځولي. د مزمل کریمي په نوم یو بل طالب لیکلي ندیم خان او نورو کریس بندو ملګرو ته یې دا لویه او له حکمته ډک لاسته راوړنه مبارک وي. له دې وروسته افغان نجونې له پنجابي سره په ګډ ماحول کې د زده کړې کولی شي، خو په اسلامي ماحول کې پرې زده کړې بندې دي. دوستانو، دا و د نن ورځې خبر.